پاک سرزمین شاد باد کی سره اکی شاد باد. نور څنګه ده؟ دا پاکستان قومي ترانه چا لیکلې وه؟ پاکستان قومي ترانه علامه اقبال لیکلې وه. ماشاءالله ویری ګډ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. نن جشن ازادي ده 14 اگست دلته کې موږ سره پښتانه ملګري راغلي دي ډېر زیات چې چېرته داسې پروګرام وي داسې شغل وي نو ماشاءالله هغې ځای کې پښتانه ډېر زیات موجود دی. نو دا ما سره یو ملګری موجود دی ورځو دی نه د پاکستان په باره کې تپوسونه کوو. امید لرم انشاءالله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره ښه؟ خیر ده جوړې. دا کوم ځای؟ ته دا کوم ځای؟ موږ د پېښور یو. د پېښور یو. دلته لاهور کې څه کې؟ لاهور کې موږ خپل کاروبارونه دي. ماشاءالله. نن تاسو 14 اگست مناو کوي نو ته دې په باره کې څه وایې؟ ماشاءالله 14 اگست خو دا خلک ډېر ښه مناوی. موږ هم راغلي چې مناولو ته او بس چا سره پونګیږي چا سره څه دي بس خلک ډېر. زه تا نه څو تپوسونه کوم د 14 اگست مونږ ولې مناو کوو؟ 14 اگست د خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې دا هندوستان نه چې دی دا زموږ ملک آزاد شوی و. پاکستان کله آزاد شوی؟ په 14 اگست یو منټ دی ورته هم بیا رامخکې ده که نه ته به بیا ووایې خیر دی. 14 اگست په 1947 کې. دا پاکستان قومي ترانه چا لیکلې وه؟ پاکستان قومي ترانه علامه اقبال لیکلې وه. ماشاءالله ویری ګډ. نه دي غلط ویلي صحیح دی. د پاکستان قومي شاعر څوک دی؟ قومي شاعر یاره د علامه اقبال دی ما بخیر. او جی او د پاکستان بني څوک دی؟ بني خو نه پېژنو ته موږ ته ویو دا بني څه دا پاکستان رهنما څوک دی چا جوړ کړی و؟ پاکستان چې جوړ کړی و قید اعظم بابا اساس کړی و. او جی قید اعظم د څه کېږي؟ قید اعظم یاره پېژنو نه نوم یې شته دی خو په نوټونو یې تصویران هم دي. قید اعظم دا قید اعظم دی دا وچ مخې نیولی. دا کومه قومي ترانه ده تا ته درځي هغه لږه راته ووایه. قومي ترانه مونږ خو به سکول کې ویلې ماشاءالله مونږ سکول کې ډېر تکړه مې د هېواد ماډل سکول کې مونږ سکول ویلې او قومي ترانه به زه تاسو درته یم که غلطه شوه بس خاندئ به نه. پاک سرزمین شاد باد کی سره اکی شاد باد. نور څنګه ده؟ وایه مخکې وایه. نور نه راځي یاره چې نه راځي درته نه راځي پوه شوې. د پاکستان قومي ځناور څه دی؟ قومي مارخور ځناور دی. مرخور دی او پرنده مرغۍ؟ یاره دا خو راته معلومه نه ده. دا راته نه ده معلومه یاره. ته د مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ مینهوال ته موږ دا پیغام ورکول غواړو بس جشن ازادي ښه خوښۍ سره مناو کړئ دا ځکه چې دا یو کال کې یو ورځ وي. دا راته ووایه چې د پاکستان څو صوبې دي؟ پاکستان چې دي 4 صوبې دي. نمونه یې راته ووایه. فی الحال خو 5 دي ځکه چې خیبر پښتونخوا بلوچستان سند او پنجاب او یو ساحل خان د 5 صوبې دي. دا پکې 5مه صوبه ده. د پاکستان کیپیټل کم دی؟ کیپیټل څه مطلب لکه موږ سکول پرېښی دا شي نه موږ ته نه راځي. وروره د پاکستان کیپیټل کم یو دی؟ د پاکستان کیپیټل میجر عزیز بټي دی. میجر عزیز بټي دی همداسې ده که نه سایله همداسې ده. ماشاءالله زبردست دا ډېر تکړه دی. ته راته ووایه د پاکستان کیپیټل کم دی؟ خیبر پښتونخوا. ماشاءالله. او پنجاب چېرته دی؟ پنجاب کې زه ولاړ یم جي. لاهور چېرته دی؟ لاهور لپاره دی. ها جي. او ته قومي ترانه درځي؟ نه جي. لږه راته ووایه خیر. نه راځي کلمه راځي دغه ترانه نه راځي. ته رښتیا مسلمان یې. ته راشه ملګریه دلته.